د نظم سرلیک دی مورنۍ مینه. شاعر رحمت الله رحمتي. وړاندې کوونکې اداره تعلیم الاسلام رادیو. یوې ښځې ته یو زوی خدای ورکړي، دې په ښه ناز و اداو رالوی کړي. دغه زوی پس مرګي و پیدا سوی، خاص په غېږه کې د مور رالوی سوی. چې څه غټ شو مور شامل کړي په مکتب کې، ویل زده کړو بلد شي په ادب کې. مور بیوی او راوستي تر مکتب پورې، ویل نه چې رانه ولاړ شي پر بل لوري. د مکتب مخته به ناسته په غرمه وه، د غریبې دا یوه سترګه ړنده وه. چې هلکان به له مکتبه راوتله، همیشه به یې پر دې باندې خندله. هم یې ده ته پیغورونه ورکوله، ګرانه مور به یې همیش ورته غندله. دی چې مور وویني ډېر ورته غوسه سي، حق خو دا دی چې په مور باندې خفه سي. پر هلک د مور لیدل نور غمېدله، چې په ده پسې مکتب لره ورتلله. یو ورځ یې ورته وویل چې مورې ته به نه راځې بالا تر مکتب ګورې، زه چې ډېر په دا یوه سترګه شرمېږم، که نه نور بیا له مکتب څخه پټېږم. خو د مور زړه یې هغسې نه صبرېږي، همیشه ورځي مکتب ته نه پاچېږي. زوی قرار ورڅخه ولاړې بل هېواد ته، بس هلته یې ملا وتړل سوات ته. هم هلته یې واده وکړي چې ځوان سو، مور یې هېره کړه په غم کې د خپل ځان سو. سړی ډېر سو مبتلا په عیش عشرت کې، رسمي دنده یې پیدا کړه په دولت کې. هېڅ خبر نه و د خپلې مور له حاله، ښکلي شکور ښکلې مېرمن وه، خو خوشحاله. 3 اولادونه درلودله، ګرانې مور به تل خطونه ورلېږله. دی نو په کیسه کې کار یې سم و، ګوره مور باندې یې سره کم ماتم و. مور یې ډېره بېتابه وستنه سوه، خو پر لارې ورته شپه او ورځ یې وسوه. هلته ګوري چې زوی دی او لمسیان دي، خوشحالي یې له خوله وایستلې سان دي. ورک بچی یې خدای پیدا کړي سوه خوشحاله، ډېر شکرونه یې ویل د ذوالجلاله. هر ماښام چې زوی راځي کور ته پر لار وي، د کور مخ ته یې مور ده ته انتظار وي. په خوښۍ او خوشحالي ژوند پر تېرېږي، خو پر زوی قرار دا مور غمیږي. ډېر د مور په دا ړنده سترګه شرمېږي، خو د مور زړه ده ته نه ورمعلومېږي. مور یې بېرته خپل وطن ته ولېږله، تر کښتۍ پورې یې وروسته په خپله، چې کښتۍ هر څه و مخ ته ځي ستنېږي. مور د زوی وخوا ته ګوري او ژړېږي. دی په خپل روزګار بېرته مبتلا سو. یوه ورځ ورته یو داسې کار پیدا سو چې حتمن به ځي وار تر خپل وطنه. نو یې خیال دی چې پر مور وکړي پوښتنه، خو چې راغلی مور یې وخت لا و مړه سوې، پر نړۍ یې د ژوند شپه و پوره سوې. سړی کله خبر په دې کیسه سو، هغه شپه د همسایه کره مېلمه سو. ویل مور مې کوم وصیت یې درته کړي، زما لپاره به یې شی نه وي در کړي. همسایه یې ورته دا رقم ویله چې ستا مور په کومه ورځ پناه کېدله، ستا لپاره یې لیکلی دا یو خط دی، راسپارلی یې و ما ته امانت دی. مور یې خط داسې لیکلی و زوی ته چې به ما کله بېولې و ښوونځي ته. ستا له ما همیش ګیله و عفه غواړم، زما یوه سترګه ړنده و عفه غواړم. همیشه به وې په ما یو سرنګ زرده، اخیر بل وطن ته ولاړلې له درده. څومره ګران دي پر تا خپل بچان ښاغلي، ته پر ما در دغه ګران وې نازولې. ما ګاللي ستا لپاره ډېر غمونه، ستا یارانو را وهل به ریشخندونه. نو زه ډېره عفه غواړمه بچیه، سې سرشاله چې په هر وطن کې ته یې د مور مینې وم هلته در وستلې. دا چې هلته هم په ماته شرمېدلې، نو چې بېرته خپل وطن ته راستنه کړم. تا په خپله په کښتۍ کې زه سپره کړم. ډېره بخښه راته وکړه ګرانه زویه، چې خالق عذاب را نه کړي ستا له رویه. بل چې زما سره کښتۍ پورې راتللې، عفه غواړم له کارو مې وایستلې. زویه ته چې د 8 کلونو ځوان سوې، یوه سترګه جړنده سوه زما په شان سوې. په هېڅ راز یې سترګه نه بنا کېدله، پر مورکۍ یې ټول غمونه چېرېدله. چې هر څه زر و زیور به خدای را کړي، هغه ټول مې په تا دې مصرف کړي. خوښه نه وم چې مې زوی پر دا حالت وي، په دنیا کې ژوند لږ د خجالت وي. یا مایوسه وي په منځ کې د یارانو، په عذاب د مکتب له رفیقانو. پر یوه سترګه مې نه پېرزو کېدلې، مورنۍ مینې یم دې ته هڅولې. نو مې خپله سترګه در کړه ته بنا سوې، لکه زر که ښایسته پر دې دنیا سوې. کم جرح چې زما سترګه را ایستله، دا هر څه یې د پیسو بدله بلله. ویل دونه ګرانښت نشته په دنیا کې، چې مور خپله ځان ړنده کړي زوی بنا کړي. ما ویل چې زما زوی دې ښایسته وي، خو زما چې دا یوه سترګه ړنده وي. اوس چې وینې په 2 سترګو په نړۍ کې، سربلنده یې په خپله کورنۍ کې. چې زما په ړنده سترګه شرمېدلې، زما له لاسه په درسو نه پوهېدلې. ډېره بخښه غواړم زما ګرانه زړه ړنده، ته چې بنا یې پر جهان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله،
من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. متفق عليه. تعليم الإسلام راديو.